دوستانو یوې ښځې د ډاکټر ذاکر نایک نه پوښتنه وکړه چې یو مسلمان سړی د یوې هندوې ښځې سره واده کولی شي او که نه، اسلام د دې په اړه څه وایي؟ نو ډاکټر ذاکر نایک په جواب کې ورته وایي چې زه تا نه یوه پوښتنه کوم چې د یو موټر یو ټیر د ټریکټر او بل ټیر یې د سایکل وي، نو آیا دا موټر به په صحیح طریقې سره وچلیږي؟ هیڅکله هم نه. نو د دې لپاره الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي په سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 221 کې چې تاسو د مشرکې ښځې سره نکاح مه کوئ تر څو هغوی ایمان را نه وړي. ستاسو لپاره د یو ښایسته مشرکې ښځې نه یوه مسلمانه ښځه بهتره ده، که څه هم هغه مسلمانه ښځه غریبه او بدصورته وي. همدغه شان الله تعالی مسلمانانو ښځو ته فرمایلي چې تاسو د مشرکانو سړو سره نکاح مه کوئ تر څو چې هغوی ایمان را نه وړي، ځکه چې ستاسو لپاره د یو ښایسته مشرک نه یو مؤمن مسلمان بهتر دی، که څه هم هغه غریب او بدصورته وي.